ایران اردوونکو زه نوشیروان کلندر دلته د اختر په ورځ باندې چې راغلي یو د لیک اینا پارک ته د فریډرزبرګ کاونټي پارک دی. مونږ خو راغلي یو دلته چکر له خو مونږ چې ولې نه استفاده واخلو د دې ډېر ښکلې د اوبو غاړه د پوټامک رایور یا د پوټامک اوبو نه راجدا شوی یو لیک دی او دلته خلک راځي. دا چې د واشنگټن ډي سي نه راځي نو تقریبا 2.5 یا په کم 3 غنټې فاصله ده ورته. خو ډېر ښکلی ځای دی. موږ دلته مختلف خلکو سره ولیدو خو دلته مو یو پروفیسر صاحب هم په لاس راغلی دی، پروفیسر امان صاحب د پاکستان د خیبر پښتونخوا 400 سیمې سره تعلق لري. پروفیسر امان صاحب په خیر راغلی. ډېره مننه ستاسو. څنګه راغلی چکر باندې؟ بس تاسو ته پته ده کوارنټین دی او for the last 3 months لکه موږ بس کور کې لاک ډاون او ورونی واړو او بل راوغوښتو چې اختر کور کې نه کوي نو لهذا بس یو څو مرګي راټول شي زموږ چې کوم نږدې فیملي وه موږ ته پته وه چې هلته دي صحیح خطر نشته. سمه نو وړو سره راغلي؟ نو سره د وړو راغلي وو. بس روژه مو څنګه تېره کړه؟ روژه خو بس تاسو ته پته ده بس کور کې ونه وو نه پکې دغه خبره جمعې لمونځ وکړی شو نه پکې تراویح وکړی شوې. د هغې وجه دا وه چې جوماتونه هم دلته لاکډاون سخت خفه یو لکه روژو دغه پسې لمونځونه ښایسته دی بالکل. خاص کر د جمعې ورځ فیلینګ ختم شي لکه هغه د جمعې یو خاص فیلینګ دی موږ دپاره. دلته اردوونکو ته ووایم چې دلته د جوماتونو او مذهبي چې کوم ازادي راغله ډېره زیاته نو هلته چونکې د دې کمیونټي خلک پښتانه په داسې موقع باندې هلته ډېر زیات یو بل سره ملاویږي یو بل ویني. په دې وجه باندې پروفیسر امان صاحب هماغه طرف ته اشاره ده چې لکه د جمعې لمونځونه هم پاتې شي. نو جمعې لمونځونه ډېر عام یو ذریعه وي چې دلته پکې خلک د یو بل سره الیک سلیک وکړي، د وطن باره کې خبرو کې هلکه دا څه روان دي په سیاست هم خبرو کې. خو پروفیسر امان صاحب د دې لیک په باره کې خو موږ خلکو ته خبره کړې ده خو کله خونه کې تاسو خپل ورته ځان هم انټروډیوس کړئ. زه assistant professor in School of System Biology at Mason University او PhD مې کړی فزیکس کې او کار کوم بایوانفارمیټکس کې دا کمپیوټیشنل ماډلینګ خاص کر کارډیوواسکولر ډیزیز او د برین چې کوم دا ډیزیز دي خاص کر د الزایمر او دا کوم او دې ته لکه موږ داسې ویلو چې ذهني ناروغو سره چې کوم تعلق لري چې کوم د میموري لاس کېږي یا د خلکو د ایج سره څومره سړی یا دا شتونه چې څومره د خلکو ځي د هغې حوالې سره تاسو مطلب دا چې په بدن کې څه چینجز راځي په مزغو کې چې کوم چینجز راځي نو د هغې یو خاص چینل وي چې په هغې باندې موږ کار کوو د کیلسیم چینل. کیلسیم چینل ګرانو اردوونکو وګورئ ډاکټر صاحب پروفیسر پی ایچ ډي یې کړې ده. پروفیسر امان صاحب چېرته به ورسره په ډیوه باندې بیا تفصیلي خبرې هم کوو په دې اړه باندې ځکه چې په سیمه کې ترهګري هم تېره شوې ده، غربت هم دی، نور هم ډېرې مسلې دي. په هغې باندې د دې تجرباتو نه به استفاده اخلو. خو څنګه یونیورسټۍ او کالجونه خو بند دي سبق زمونږ ټو بي آنېسټ زمونږ کار بالکل نه دی بند شوی. د هغې وجه دا ده چې زه ټول کمپیوټیشنل کار کوم نو هغې کې کمپیوټیشنل مطلب دا دی چې زمونږ کلسټر وغیره په یونیورسټو کې وي خو موږ د کور نه هغې ته اکسس کولی شو او موږ خپل کار روان دی. لکه خاص کر ایکسپریمنټل خلک چې کوم هغه تجرباتي چې موږ وایي هغه کار کوي نو هغې ته مسله ده ځکه چې ټول لیب کې بند دي. خو زمونږ چې کوم دی اکچولي زمونږ کار نور هم سیوا شي. د هغې وجه دا ده چې مخکې به موږ دغه خبره بریک په راغی نو سټوډنټانو نه موږ وایي کافي لرځو لنچ نه پکې وځي. اوس هغې وایي چې هر وخت ناست دی نو د شپې 10 بجې هم پکې میټینګ راشي. لکه زما د خاص کر زما یو سټوډنټ اوس ډیفنس نو دومره دغه خبره نه پکې ویکینډ او نه پکې ماښام او نه پکې سهار نو کار لکه ټیکنیکلي خاص کر میټینګ زموږ ډېر زیات شوي دي په یونیورسټو کې. لکه هر یو شي ټوټلي ډفرنٹ سچویشن. پاکستان کې خو چې موږ خبرې کوو ما هغه ورځ د عبدالولي خان پوهنتون چې کوم د آی ټي ډپارټمنټ چیرمین دی ډاکټر ټیپور رحمان هغه سره مو هم مرکه کړې وه په ریډیو باندې اورېدونکي خبر دي هغې اورېدلې وي نو هغې ته خو ډېر چیلنجونه دي. هغې طالب علمان څوک په دیر کې دي او څوک چې کوم دی په مومندو کې دي، څوک په خیبر کې دي، یو ځای بل ځای دي. انټرنیټ سهولت هم نشته نو د هغې سبقونه خو ډېر متاثر دي. د دې طالب علمانو سبقونه خو متاثره شوي نه بالکل نه. زمونږ خاص کر چې کورس ورک کې نو خو بالکل نه دی ځکه چې تقریبا موږ د هغه یوز کوو. تاسو ټول ته نن سبا پته ده زوم
زوم میټینګ موږ یوز کوو او هغې کې موږ همغه شان هومورک ورکوو همغه شان لیکچرز دي خاص کر همغه شان ایون هغې کې دغه بریک روم موږ دغه کوو فار ایگزامپل زه یو دوه سټوډنټانو له کار ورکړم چې تاسو په دې باندې ورځئ کار وکړئ موږ ایون هغه هم پکې ډسټریبیوټ کولی شو هغې یو بریک روم پکې مومي شو نو لهذا ټیکنالوژي خو تاسو ته پته ده دلته چې دومره ایډوانسمنټ شوی دی په دې ملک کې چې almost everything is virtual او زه ما سره دا یاره ده چې maybe in the future بلا پروفیسران او ایون یونیورسټیز will think about it چې کېدای شي چې موږ overseas هم لکه لیکچرینګ شروع ښه نو پروفیسر صاحب نور د تنګو باندې اوردونکو ته دا ووایم چې سبجیکټ مضمون مو ډېر اهم دی او په سیمه کې داسې خلک ډېر زیات دي چې هغې ته مطلب دارې یاداشتونه چې کوم دی هغه ورته څیزونه ورته نه یادېږي